زلمی خلیلزاد بیا داسې خبرې وکړې چې د افغانانو غوسه یې راوپاروله. راځئ چې خلیلزاد څه وایي په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. خلیلزاد اوس مخامخ خبرې شروع کړې دي او افغانانو په زخمونو مالګې دوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبان سخت زیات سولې ته ژمن دي، ځکه تیرو څو میاشتو کې پر امریکایانو یو ډز او برید هم نه دی کړی. هغه په یو تازه مرکه کې ویلي تر هغې به خپلې دندې ته دوام ورکوي تر څو چې ټرمپ وغواړي. نوموړي څرګنده کړې چې د دوحې تړون د امریکا او طالبانو له لوري په ښه ډول عملي کیږي. هغه زیاته کړې چې دغه تړون خپله جمهور رئیس ټرمپ هم له نږدې څاري. زلمی خلیلزاد د شخصي ګټو لپاره تل له طالبانو دفاع کړې او د هغوی منافعو لپاره یې افغانان خرڅ کړل. دا ځل یې علني توګه ویلي چې طالبان هیڅ حمله کې لاس نه لري. دغه خبرو یې د افغانانو سخته غوسه راوپاروله، خو امرالله صالح بیا د افغانانو زړونه یخ کړل او داسې نرځوابونه یې ورکړل. امرالله صالح زلمی خلیلزاد د هغه څرګندونو غبرګونکي چې طالبان وروستیو حملو کې لاس نه لري نوموړي ته خطاب کې ویلي په انکار کولو نشي کولی د کابل او ننګرهار بریدونو کې د عامو خلکو په وینو د طالبانو ککړ لاسونه ووینځي. خلیلزاد ته دغه ځواب د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه ورکړې ده. صالح ویلي د داعش د سویلي اسیا او د خراسان څانګې مشر له زموږ سره په بند کې دی، ټول ټکي سره تړلي دي. ته نشي کولی د طالبانو لاسونه د کابل برید کې د خلکو له وینو ووینځي. امرالله صالح ټینګار کړی چې د کابل برید طالبانو ترسره کړی ده. زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې د امریکا د څېړنو پر اساس د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه طالبانو نه بلکې داعش ډلې کړي دي. ملګرو امرالله صالح یو نر او قاطع سیاسیون ده چې تل یې د افغانانو زړونه ګټلي دي او دریځ یې د هیواد په کچه ده او د افغانانو نه یې د نړۍ په سطحه دفاع کړې ده. د امرالله صالح مینوال د ویډیو ضرور لایک کړئ. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر شئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.